بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، د دعاګانو او د وظایفو په دې سلسله کې زه تاسو ته یو بهترینه وظیفه ښیم. اکثر زمونږ ورونه مسلمانان د دې په باره کې ډېر تپوس کوي. اکثرو خلکو ته کاروبار کې او ملازمت کې رکاوټ وي، نوکري نه میلاویږي، کاروبار نه میلاویږي، دغه رنګې رشته کې هلک یا جنۍ ته رکاوټ وي، نو د هغې دپاره اکثر خلک مولیانو نه، علماو نه او وظیفې چې کوم دی غواړي. نو دغه شانتې یو وظیفه ده چې موږ ته خپلو استادانو ښودلې ده، موږ سره په خپله ډایرۍ کې لیکلې شوې ده. نو موږ وغوښته چې دا د خپلو مسلمانانو وروڼو سره شریکه کړو او شاید چې الله تعالی پرې د چا کار وکړي. خو دا یو خبره یاد ساتئ چې صرف وظیفو ته ناسته هم نه ده پکار، چې صرف وظیفې او دعاګانې هغې سره خپل اسباب هم اختیارول پکار دي. مثلا یو سړی نوکري غواړي، نو د هغې دپاره چې کوم کوالیفیکیشن پکار دی هغه هم د سره وي، هغې دپاره تعلیم هم وي، د هغې دپاره د منډه تړله وهي او سفارش هم کوي، جایز سفارش، نو خپله منډه تړله به هم وایي او هغې سره به دعا او وظیفه هم کوي. او صرف داسې نه چې یاره وظیفو ته کیني، یعنې وظیفې کوي او نور مطلب یې خپله منډه تړله پرېږدي. توکل وایي دې ته چې خپل اسباب به م اختیار کړي او ورسره به وظیفه او خپل چې کوم دی دعا به م کوي، صلات حاجت به م کوي، نو الله تعالی به چې کوم دی انشاءالله کار کوي. نو د خپلو منډې تړلې سره ورسره دعاګانې او وظایف هم پکار دي. نو یو بهترینه وظیفه ده د رشتې میلاوېدلو دپاره، د هلک د یا د جنۍ دپاره او یا دغه رنګې د کاروبار دپاره. او د هغې تاریخي پس منظر هم زه تاسو ته بیانوم، ډېر تفصیل ته نه ځمه. خو حضرت موسی علیه السلام دا دعا غوښتې ده. کله چې د مدین ته لاړو، نو هغه ځای کې چې کوم دی د یو دعا غوښته، نور پس منظر ډېر اوږد دی، خو د یو دعا غوښته، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا د قرآن پاک د 20 پارې د سوره قصص 24 نمبر آیات دی. نو دا به یاد کوئ او دا به د هر مانځه نه بعد 3 ځله به ترېنه مخکې درود شریف وایي او 3 ځله به ورپسې درود شریف، او په منځ کې به دا 9 ځله د هر یعنې مانځه نه بعد 3 ځله درود شریف، بیا منځ کې 9 ځله دا دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، او دغه رنګې ورپسې بیا 3 ځله درود شریف. او د څه دپاره؟ د کوم مقصد دپاره؟ یعنې یو سړي چې کوم دی هلک یا جنۍ چې کوم دی رشته غواړي چې یاره ما ته مناسب ځای کې او په نیک ځای کې په ښایسته ځای کې رشته میلاو شي، یا یو د جایز کاروبار دپاره، د ښه کاروبار دپاره، نو دا دعا دې کوي. موسی علیه السلام چې کله دا دعا وکړه، نو دا م یاد ساتئ ده ته الله پاک فورا یعنې یو خو ورته الله پاک کاروبار ورکړو، مزدوري ورته ورنصیب کړه، او بله چې کوم دی رشته د نکاح هم وشوه. دا د حضرت شعیب علیه السلام لور سره رشته هم وشوه، او حضرت شعیب علیه السلام دته نوکري هم ورکړه، خپل نوکري یعنې جوړ کړو، نو تنخواه هم سټارټ شوه الحمدلله، او دغه رنګې الله رب العالمین ورته رشته هم ورنصیب کړه. نو په دې نیت باندې چې الله پاک موسی علیه السلام ته نوکري هم ورکړه او ورسره یې ورته رشته هم ورنصیب کړه. نو دې په دې نیت باندې مسلمان بنده وکړي، په دې باندې چې یا الله موسی علیه السلام ته دې رشته هم ورکړه او نوکري هم. نو دغه رنګې دا دعا زه هم کوم، یا الله ما ته هم رشته را نصیب کړي د رشتې په نیت باندې، او دغه رنګې که د نوکرۍ په نیت باندې، د ملازمت په نیت باندې، د کاروبار په نیت باندې، نو دا دعا دې وایي، نو انشاءالله الله تعالی به دې په خپله مطلوبه مقاصدو کې کامیاب کړي. واخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین.